والله زما دماغ خو بکارم نه کېده مولانا صاحب څه قسم هلکان یادوي چې دوی له به واده نه کوې ترکیب ته تطریق ګونګلوله دا بیان نظر په خپله دغه هلکان ورته رامن شي چې موږ یې وپېژنو چې دوی له بیا واده نه کوو سیریز خو د لونډه زه وایم ما راته په مخکې جمعه باندې ویلي وو چې ننکوتري بیلو له به واده نه کوئ پونډن له به واده نه کوئ مورتې له به واده نه کوئ بېکاره بېروزګاره لوښي له به چې د کار او د ګټې قابل نه دی هغه له به نه کوئ تاسو خفه کېږئ وي یاره د رزق وعده الله کړې ده نو دا چا ویلي دي چې نه ده کړې الله وعده دا کم داسې کافر وی چې هغه وایي چې الله وعده نه راکړې ولې په دې ته نه پوهېږم چې الله د رزق وعده کړې ده پیغمبرانو سره یې کړې وه که نه یې وکړې وعده پیغمبران خو چا د اوسپنې کار کوه مزدوري به یې کوله داود علیه السلام د اوسپنې کار کړی دی د لاسو پیسې محنت یې کړی دی مزدوري ګټله نوح علیه السلام د لرګي کار کړی دی محمد رسول الله تجارت کړی دی محمد رسول الله جهادونه کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو زمانه کې په مزدورۍ باندې چیلې هم سرولي دي موسی علیه السلام بیزې سرولي دي په مدین کې مزدوری کړی را علا ان تاجرنی ثمانیه حججو اته کاله به مزدوری کوي پیغمبرانو خو چې ته وګورې نو هغې خو مزدورۍ کولې نو ولې پیغمبرانو سره الله د رزق وعده نه وکړي چې ته وایې چې د رزق وعده یې کړې ده الله پاک ولې نه ده کړې خو خبره دا ده چې کله یو سړی هغه د روزۍ د ګټلو قابل نه دی هغه د ښځې د ساتلو نه دی چې زنانه بیا په کور کې دغه شانتې ناسته ده کله څوک راځي او کله څوک راځي نه د خوړلو څه شته نه د څښلو څه شته او د زنانه عزت بیا تار په تار کېږي کله یې پنجاب غاړې ته مخامخ کوي کله وله دلته ګرځي راګرځي کسان پیدا کړي خپل د کور د ټیلیفون نمبر خپل د کور د زنانه د موبایل نمبر هغه دې هلک له او هغې هلک له بیا ورکوي ولې چې واده یې کړی دی استاد وایي چې واده مه کوئ وایي استاد د واده په حق کې دی صحیح ده خو دا قرآن کې یوازې دا خبره نه ده چې ګنې الله روزي رسان دی قرآن کې دا هم دی چې لقد خلقنا الانسان فی کبد الله وایي انسان محنت نه پیدا دی انسان د محنت د پاره پیدا شوی دی قرآن دا موي و الیس للانسان